الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ د نن ورځې درسي حلقې عنوان دی سلفي شم که مذهبي پاتې شم. دا اصلا د یوې مهمې او اساسي پوښتنې په ځواب کې دی. هغه دا چې آیا موږ ته دا ممکن ده چې له مذهب تقلید ونه کړو، ځان مستغني وکړو او فکر وکړو چې کیدای شي مستقیما له حدیث او قرآن په استفادې سره او د هغوی په رڼا کې خپل لار ومومو، خپل سوالونو ته ځواب پیدا کړو، د خپلو قضایاو لپاره احکام استنباط کړو. آیا د دې امکان شته؟ او که غوره دا ده چې موږ مستقیما حدیث ته رجوع وکړو. د دې مختصر او مجمل ځواب دا دی چې نه دا کار ممکن دی او نه صحیح، او نه موږ ورته ضرورت لرو. لنډ او مجمل ځواب هم دا دی. اوس په ټول اسلامي نړۍ کې له شرق تر غرب، له شمال تر جنوب پورې مختلفو مذاهبو پلویانو کې، مقلدین او غیر مقلدینو کې داسې شخصیت نه مومو چې د امام ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعي، امام احمد حنبل په څېر د قرآن فهم، د حدیث فهم او درایت ولري. په ټول عالم کې نه ګورو، حتی اهل حدیث کې هم. ما د اهل حدیث دوه ستر مذهبي مشران مفتیان له نږدې نه لیدلي او د هغو خبرې مې اورېدلې. مرحوم عبدالله ابن باز هم د سعودي ستر مفتی چې د کلونو کلونو لپاره مفتی پاتې شو، هغه مې هم لیدلی. او مرحوم البانی هم، هغه هم یو لوی عالم شخصیت، سوای سته یې څېړلې. او نن هر څوک په دې استناد کوي چې کله غواړي پوه شي دا حدیث صحیح ده که ضعیف، نو د الباني څېړنو ته رجوع کوي. سعودي هم ورته ډېر امکانات په لاس ورکړي. د الباني او د ابن باز ترمنځ هم جدي اختلافات په ډېرو قضایاو کې، د حجاب په شمول. تر اخره مو نه توانېدلو چې یو بل ته قناعت وکړي. نه دوی قانع شوي دي، نه یې پلویان، او دا لانجه لا تر ننه پورې پاتې. دا چې مذاهب څنګه رامنځته شوي، آیا مذاهب د اختلاف باعث شوی؟ ځینې هم داسې فکر کوي چې کاش یو مذهب وای، مختلف مذاهب نه وای. ګواکې دا مذاهب د دې باعث شو چې اختلافات راولاړ شي. څلور مذاهب چې منل شوي دي، او له دې نه علاوه ډېر نور. شیعه هم یو مذهب دی، دا د اهل حدیث هم د یو مذهب په توګه راڅرګند شوي. آیا مذاهب د اختلاف باعث شوي، او که اختلاف کم کړی، حل کړی، کوم یو حقیقت څه دی؟ ائمه او د هغوی هڅې د فقهاو هغه مهال رامنځته شوي چې اصلا امت له یو جدي، شدید، پراخ اختلاف سره مخامخ. ویلی شو چې بس هر کس یوه رایه، څلور، پنځه، لس، سل نه، بلکې هر کس یوه رایه. هر چا ته څو حدیث په لاس ورغلی دي، همدغه مذهب او مسلک شوی.
په لکونو جعلي احادیث هم خوره شوي، په لکونو عمدن و قصدن و د یو منصوبې له مخې د دشمن په لاس، او د دې لپاره چې دا تفرقه په مسلمانانو کې را پیدا کړي. دې بد وضعیت ته په پام سره یو شمېر مخلصو خدای پالو د اسلام په دردمنو علماو فقهاو ملا تړلې چې دا اختلاف ختم کړي. دوی هغه ډېر پراخ اختلاف را لنډ کړ، مختصر یې کړ، محدود یې کړ په څو مذاهبو کې، او د دغو مذاهبو ترمنځ هم اختلاف نه و، د مشرانو ترمنځ یې نه و، هغوی یو بل ته احترام او درناوی درلود. اصلا روحیه دا وه چې دا اختلافات ختم کړي په امت کې. دا یو خوشې بې بنسټه ادعا ده چې څوک فکر کوي حدیث تر رجوع مسلمانان متحد کوي او د مذاهبو تقلید یې متفرق کوي. دا بې بنسټه خبره. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حیات کې قرآن او په خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلکو هرې پوښتنې ته ځواب وایي. نه د حدیث کتابونو ایس د حدیث کتابونو خو پرېږده چې اصلا لیکلی حدیث نه و، او پیغمبر علیه السلام هم د لیکلو اجازه نه ورکوله، د حدیثو د لیکلو اجازه نه ورکوله. نه بیل بیل مذاهب و، نه سنی و، نه شیعه و، نه سلفي شافعي مالکي او حنبلي و. د اهل سنت و جماعت اړوند مذاهبو لړۍ هم د تابعینو له دور وروسته پیل شوه، د صحابو په دور کې نه و، هلته ټول متحد او ټول اختلافات تر هر څه وړاندې قرآن ته راجع کېدل. پیغمبر علیه السلام په خپله مفتی و، د خلکو هرې پوښتنې ته ځواب وایه، او د ده په لاس روزل شوي صحابه هم هر یو مرجع و. که چېرته هم چا سره به کوم سوال او پوښتنه را پیدا شو په لیدل به چې دلته ثابت هغه ته به رجوع کوله، او هغه هم پیغمبر علیه السلام لیدلی ده، د خبرې اورېدلې دي، په هغه پسې اقتدا کړې، په هغه پسې لمونځ کړی ده، په جهاد کې، په سنګر کې، په سوله کې، په مختلفو قضایاو کې پیغمبر علیه السلام ویناوي هم اورېدلې دي، پرېکړې هم اورېدلې دي، او همدا یې نورو ته انتقال کړي دي. د نورو لپاره هم دوی مرجع. د شیعه مذهب نږدې 4 پیړۍ وروسته رامنځته شوی. تر ټولو وروستی مذهب هغه دی چې ځان ته اهل حدیث وایي. دوی په ظاهر کې داسې شي چې غواړي د مذاهبو تر رامنځته کېدو وړاندې حالت ته ستانه شي، او ګواکې د مذاهبو امت تجزیه کړی، د تفرقې باعث شوی، او که حدیث ته رجوع وکړو نو د اختلاف به ختم شي. اعدام دا ده، اما کار د ادعا کاملا خلاف، نتایج یې په دې هڅو باندې چې کوم مرتب کېږي هغه کاملا د دې ادعا خلاف د فتنو باعث شوي، د اختلافاتو باعث شوي. دا نن په امت کې یو شدید اختلاف له دوی نه راولاړ شوی، په افغانستان کې هم او په ټولې نړۍ کې. دې ته متوجه نه دي چې دا ادعا بې بنسټه ده او غیر عملي، امکان یې په بشپړه توګه له منځه تللی. د مذاهبو د راټوکېدو او د فقهاو را پیدا کېدو ضرورت هغه مهال مطرح شو چې په اسلامي امت کې بې شمېره جعلي، موضوعي، ضعیف او متعارض روایات جوړ او خواره شول. داسې روایات چې نه په قرآن کې ورته شاهد موندل کېدو، نه له عقل سره اړخ لګولو، نه له موثق او معتمدو راویانو ترلاسه شوي وو، نه یې په صحابهو کې موثق او منلي راوي او شاهدان درلودل. ډېری د دشمنانو له لوري جال شوي وو.
په دې موخه چې په مسلمانانو کې فتنې او اختلافات راولر دې خطرناک وضعیت دا ایجابوله چې د احادیثو او روایاتو د تنقیح کار پیل شي. باید څوک ملا وتړي او دا ستونزه حل کړي. صحیح او ضعیف روایات سره بیل شي او د اعتماد وړ راویان له غیر معتمدو تفکیک شي. داسې چې د راویانو د تنقیح په ارتباط ستر کتابونه ولیکل شي یوازې د راویانو د تنقیح لپاره. فلان راوی چې یو دوه لس سل روایات وړاندې کړي دي څومره د اعتماد وړ دی. شرایط ټاکلی شي کوم شرایط او مواصفات د یو راوي لپاره ضروري دي چې باید په پام کې ونیول. بیا یې فرد تنقیح کړی د هغه په ارتباط معلومات راغونډ کړي. د هغه د حفظ قوه څومره ده، درایت یې څومره او له څومره صحابه سره لیدلی دي. آیا کوم روایت چې ده وړاندې کړی ده په رښتیا هم له هغه صحابي سره ده لیدلی دي مخامخ چې ترې روایت کوي که نه. مختلف نور اړخونه یې څېړلي. 10 جلده 20 جلده 30 جلده یو کس د راویانو په ارتباط لیکلي، د راویانو د معرفي کولو د تنقیح او توصیف په ارتباط. محدثینو د روایاتو اسنادو ته، راویانو ته او متن ته په پام سره د احادیثو ستر او ضخیم کتابونه ولیکل. داسې هم څه ډېر زره روایات یې رانقل کړي په خپل کتاب کې. څومره زحمت دې ایستلی. داسې هم چې اورېدلی دي فلان کس سره یو حدیث شته، اوږد مزل یې کړی ده، تر هغه پورې ځان رسولی ده د حدیث په خپله لږه نه واوري. او بیا یوازې دا نه چې دا احادیث یې راغونډ کړي، بیا دا چې آیا دا روایات چې ده راغونډ کړي دي دا د اعتماد وړ دي که نه، راویان یې موثق دي که نه، متن یې له قرآن سره اړخ لګوي که نه، په قرآن کې کوم شاهد او مثال ورته مومو که نه، دا ټول څېړلی دي. ضخیم کتابونه راغلي. اوس چې تاسو د حدیثو کتابونه وګورئ چې څومره دي، کېدای شي ووایي چې یو لوی کتابتون پرې ډکېږي. یو لوی کتابتون د حدیثو کتابونه دومره دي. اوس ما ته ووایه چې آیا په دې اسلامي نړۍ کې افغانستان خو پرېږدي، داسې کوم عالم شته چې دا ټول د حدیثو کتابونه حتی صفحې ووایي، همداسې صفحې واړوي، مطالعه دقیق مطالعه خو پرېږده. د دومره لوی کتابتون دا ټول کتابونه راواخلي یوازې دا صفحې واړوي، داسې څوک شته؟ دا خو پرېږده بیا چې دا ټول احادیث راغونډ کړي د یو بل په څنګ کې د یو قضیې په ارتباط ټول روایات چې د احادیثو په کتابونو کې راغلي دا د یو بل څنګ ته چیږدي، راویان یې وګوري، متن یې وګوري، د هغوی ترمنځ اختلاف تعارض دا هم وګوري او بیا له دې ټولو نه یو خوښ کړي. اوس د دې امکان نشته. حقیقت هم دا ده، په دې باید اعتراف غرور او تکبر هم لرې پرېږدو او بې ځایه تعصب هم. دغه حالت ته په پام سره ځینو خدای پالو او د اسلام او اسلامي امت په دردمنو علماو دا ضرورت احساس کړ چې ملا وتړي د قرآن او صحیح حدیث په رڼا کې د خلکو فقهي قضایاو او مسایلو ته ځواب وړاندې کړي، لنډ او مختصر. د هغوی پوښتنو ته ځواب وایي. په همدې وخت کې د فقه د تدوین لړۍ پیل شوه او په نتیجه کې ستر فقها راڅرګند شول.
چې اوس هغوی د مختلفو مذاهبو د ائمهو په نامه موږ پېژنو، او د ټولو ستر استاد هم امام ابو حنیفه چې مخکنیو فقهاو هم او دغه د دور فقهاو هم هغه ته د استاد په سترګه کتل. د دې معنا دا ده چې د احادیثو لیکل او په ضخیمو کتابونو کې راغونډول هم د یوه ضرورت له مخې رامنځته شوي، او د فقه د تدوین او فقهاو را څرګندېدل هم د وخت تقاضا او یوه حاد ضرورت ته په پام سره رامنځته شوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل حیات کې چاته اجازه نه ورکوله چې د ده احادیث ولیکي، اجازه یې نه ورکوله. کسان ځینې ادعا کوي چې د خپل ژوند په وروستیو کې مدینه کې دا اجازه ورکړه. خدای دا په هغه صورت کې د منلو و چې دوی د یوه داسې صحابي نوم اخیستی وی چې څو حدیثونه یې په لیکلي بڼه وروستیو ته انتقال کړي. د علي رضی الله عنه په ارتباط وایي چې هغه هم یو کتاب درلودو. ما دې کې تحقیق وکړ چې د علي رضی الله عنه کتاب به چېرته یي، څونه احادیث راغونډ کړي. بالاخره امید لري چې هغه فقط یو حدیث روایت کړی و، دومره چې په یو سرمنې کې لیکلی و، د خپلې تورې په دې لاس کې ویږده و، یو حدیث لیکلی او دې ته یو چا د کتاب نوم ورکړی. دا اسې د هغو کسانو هڅه ده چې غوښتلې وښیي چې ګواکې د پیغمبر علیه السلام په حیات کې هم احادیث لیکل شوي. ابو بکر رضی الله عنه په ارتباط ویل کېږي چې څه احادیث یې لیکلي وو. د وفات نه وړاندې عایشې رضی الله عنها ته غږ کړ چې لورې هلته مې په تاخچه کې ځینې کاغذونه لیکلي چې لیکلي دي، دا راوړه. هغه یې راوړل، پوښتنه یې وکړه څه دي؟ وایي دا پیغمبر علیه السلام ته منسوب ځینې روایات چې له یو بل نه مې اورېدله، دا یو څه وسوځوه. ویرېږم چې ما په دې کې داسې څه نه یې لیکلي چې پیغمبر علیه السلام نه دي ویلي، او داسې څه مې هغه ته منسوب کړي چې هغه نه دي ویلي. هغه یې وسوځول. هغوی دونه محتاط و چې پیغمبر علیه السلام ته په نافهمي کې یو څه منسوب نه کړي. اورېدلی و چې پیغمبر علیه السلام فرمایلی چې څوک چې ما ته هغه څه منسوب کړي چې ما نه دي ویلي، خپل ځای دې په دوزخ کې ولټوي. باید احتیاط وکړي چې ما ته داسې څه منسوب نه کړي چې ما نه یې ویلي. عام ولسته خو ګرانه او حتی محال وه، او ده چې په لکونو روایاتو کې صحیح له ضعیف او سم له ناسم تفکیک کړی شي، او بیا دا روایت د قرآن په تله وتلي، او د دواړو په رڼا کې د خپلو فردي او اجتماعي قضایاو لپاره فقهي احکام او خپلو فکري او اعتقادي پوښتنو ته صحیح ځوابونه ومومو. یقینا دا ډیر ګران کار دی. دا روحیه خلکو کې را پیدا کول چې ته کولی شې مخامخ لاړ سې حدیث ته رجوع وکړي او د همغه په مطابق عمل وکړي، دا یو فتنه ده د اسلام په ضرر، د مسلمانانو په تاوان او زیان. دا خلک بې لارې کولو ته تشویقول دي. راځو دې ته چې آیا په افغانستان کې د یو نوي مذهب لوري ته بلنه یو ضرورت او زموږ کومه ستونزه پرې حل کېدله، د چې یو شمېر کسان راغلل او د یو نوي مذهب د رامنځته کولو او تبلیغولو هڅه یې پیل کړه. مګر دا مفید کار و، دا یو ضرورت و، زموږ کوم مشکل ورباندې حل شوی ده، کومه ستونزه یې حل کړې. مخصوصا که د افغانستان ظروف شرایطو ته هم پام کړی، اشغال، بهرني ځواکونه راغلي، زموږ هېواد یې نیولی،
هر ورځ په سلګونه افغانان وژل کیږي او هغوی راغلي د دین د جرړو قطع کولو لپاره د خدای نه د انکار شعار سره او دا چې ټول دیني ارزښتونه باید له منځه یوسي. په دغسې وخت کې په فرعي مسایلو باندې ترکیز له لارې د یو نوي مذهب لوري ته د خلکو رابلل مګر یو مفید او ضروري کار و، مګر یو عقلمن انسان به په دغسې سختو ظروفو شرایطو کې چې دین په مجموع کې خطر کې ده او شوروي ځواکونه یوازې د افغانستان د اشغال لپاره نه دي راغلي، بلکې دا لومړی ګام و د ټولې اسلامي نړۍ د تصرف لپاره په دې ټولې سیمې باندې، ورپسې پاکستان بیا خلیج ته رسېدل. دغسې وخت کې مسلمانانو ترمنځ مذهبي اختلافات را پیدا کول په ډېرو فرعي مسایلو باندې. یقینا چې دا د هوښیارو کسانو کار نشي کوي، دا اسلام ته د ژمنو خلکو کار نشي کوي. چا سره چې په زړه کې درد دی، احساس مسؤلیت دی د اسلام سره، د دین سره، د اسلامي امت سره، هغه به هېڅکله دا غلطي ونه کړي. په داسې حال کې چې دښمن راځي او غواړي زموږ په هېواد کې کمونیستي نظام قایم کړي او افغانستان د دوی په دایمي اډې بدل شي. د چا چې ږیره ووژل کېدو، د چا په لاس کې چې وخت تسبیح لیدل شوې هغه یې وژلی، صوفي ملا به یې وژلي. همدغسې وخت کې ته راځه ووایه چې لاسونه په سینه ایښودل صحیح دی او که په نامه. اختلاف راولاړ په مجاهدینو کې. د شهید عبدالله اعظام الله تعالی دې هغه شهادت قبول کړي، یو ستر شخصیت، د اسلام په دردمند شخصیت، ځان یې د اسلام په لاره کې قرباني کړ، د اسلام د دشمنانو په لاس په شهادت ورسېد. د هغه تاریخي وینا مې مخې ته ځلیږي چې ویلې څوک چې په افغانستان کې د نوي مذهب رامنځته کولو هڅه کوي له اسلام او جهاد سره خیانت کوي. یقینا چې د ده دا وینا په دې ارزي چې په سرو زرو ولیکل شي. هغه وضعیت ته په پام سره هوښیار سړی استاد دا خبره کړې. شهید عبدالله اعظام به کله چې له افغانانو سره یو ځای لمونځ کولو نو په جار سره به آمین نه ویل، رفع الیدین به یې په رکوع کې نه کول او ترجیح به یې ورکوله چې په لمانځه کې کوم افغان مخکې شي د ده په ځای، پښې به یې لرې نه ایښودلې، د افغانانو په څېر به ودرېد، سره له دې چې سلفي و، اهل حدیث و. هغه له ما سره په څو اوږدو سفرونو کې، اوږدو لنډو سفرونو کې چې داخل ته هم درلودو، ملګری و راسره. په یو اوږد سفر کې چې له ځاځیو نه م پیل کړی ده، بیا تر لوګر و، وردګ میدان و، بیا بامیان و، تر پروان و، تر دې اوږد سفر کې چې دې کې هم راسره ملګری و. په یو بل سفر کې هم چې لنډ هم تر دور بابا پورې د ننګرهار درلودلی او لوی عملیات هم وشو، لویه فتح هم په برخه شوله، په هغې کې هم راسره ملګری. په یو بل کې هم همدغسې د ازرې له لارې راغلي ننګرهار ته، خوږیانیو ته، بیا چپرهار ته، په دې سفر کې هم راسره ملګری. چې هر څونه به مې هڅه وکړه چې دی مخکې کړم نازته نو نه به مخکې کېدو، غوښتل یې چې زه مخکې شم، فقط د همدې لپاره. او په پای کې هم هغه د داسې چا په لاس شهید شو چې ځان ته مسلمان وایي. ځان ته مسلمان وایي، د اسلام په نامه لاندې هغه شهید کړی. دشمن پرون هم دا هڅه کوله چې په اسلامي امت کې د مذهب په نامه اختلافات راولاړ کړي او نن هم له بلې لارې اختلافات نشي راولاړولی، له بلې لارې د اسلام سنګرونه نشي فتح کولی.
د اسلام تر پوشش لاندې له داخل نه کولی شي سنګرونه فتح کړي. نن هم د غرب ځان ته سیاست دی د اسلامي ډلو د ځپلو په ارتباط، د اسلام د ځپلو په ارتباط څوک د چا په ضد وکاروي، د مسلمانانو له منځ نه. د دې لپاره ځان ته اصول لري، ځان ته معیارونه لري. د سنتي مسلمانانو په واسطه باید رادیکال دا باید وځپي. هغه چې اسلام او سیاست سره بیلوي دا باید تشویق کړي او ترغیب کړي او حمایت یې کړي، دغو په خلاف ترې استفاده وکړي چې دین او سیاست سره ورته یو ځای ګڼي. نظام غواړي، حکومت غواړي، ازادي غواړي، د اسلام حکومت غواړي، د اسلام حاکمول غواړي. د دوی لپاره اصلي خطر دا ده هغه چې اسلام یې داسې پېژندلی د یو نظام په توګه باید حکومت وکړي. مسلمانانو ټولې قضایه او ټول قضایه باید حل و فصل کړي. څوک چې اسلام دغسې پېژني د غرب او استعمارګرانو لپاره اصلي دشمن ده. د هغوی په خلاف کله تصوف ته وده ورکوي، کله هغه چې اسلام او سیاست سره بیلوي دا حمایه کوي. ملا او مکتبي سره جنګوي، مدرسه او مکتب سره جنګوي. دا د هغوی سیاست هم داسې مذهب د مذهب په خلاف جنګول، دین د دین په خلاف جنګول، د دین تر نامه لاندې د دین جرړې قطع کول. په افغانستان کې د نوو سیاسي او مذهبي ډلو د جوړولو لړۍ د جهاد په کلونو کې پیل شوه او د هغو ځواکونو له لوري او د ډالر او ریال په زور چې په افغانستان کې د مجاهدینو په لاس د یو اسلامي حکومت د جوړېدو سخت وېرېدل. تر ټولو لوی خطر ورته همدا و. افغانستان کې د مجاهدینو په لاس کې اسلامي حکومت جوړ شي له پیړیو وروسته بیا په داسې حال کې چې یو لوی زبرځواک ته یې ماته ورکړې، نو دا په افغانستان کې محدود او محصور نه پاتې کېږي، د دې لمن به خورېږي، ټول اسلامي نړۍ ته به انتقالېږي، ځوان نسل به راویښېږي، د دوی سلطه به په اسلامي ملکونو باندې پای ته رسي. دا تجربه باید ناکامه کړي. د مجاهدینو په لاس باید په افغانستان کې اسلامي حکومت رامنځته نه شي او دې هدف ته د رسیدو لپاره هم دوی اسانه لار چې پیدا کړې هغه هم دا مذهبي اختلافات، سیاسي اختلافات راولاړ او بیلې بیلې ډلې جوړول. او تاسو ولیدلې هغه ډلې چې دوی جوړې کړې څه شول؟ ټول د ناټو خدمت کوي چې د جهاد په نامه او د هغه تر پوشش لاندې رامنځته شوي د هیڅ په څنګ کې جوړې شوي، که دا په پېښور کې وي او که دا په مشهد و تهران کې، مګر ټول د امریکانو سره یو ځای نه شي. په ټولو کې مې یو هم داسې وموندله چې د امریکانو مخالفت یې کړی حزب اسلامي پرته، یو هم داسې پاتې نه شو. هغوی جوړ کړی و، واقعیت هم دا دی. او د همدې لپاره چې په افغانستان کې دا د روسیې نیمګړی جنګ دوام وکړي، افغانان خالص لاړ شي، د اسلامي حکومت د رامنځته کېدو ټول امکانات له منځه لاړ شي، اوږد جنګ. دا ډلې د همدې لپاره راپنځ شوې. ځینو د وحدت تر نامه لاندې اختلافات را ولاړول او ځینو هم د مذهب په نامه غوښتل چې افغانان مخکنی مذهب پرېږدي او نوی مذهب اختیار کړي، فقط د اختلاف لپاره. کومو ډلو چې د نوي مذهب خورولو لپاره ملا تړله، په څو ډېرو بسیطو او فرعي مسایلو یې ترکیز کول، له همدې د اختلاف را ولاړولو وسیله جوړول. د پام وړ او اساسي مسایل چې ډېر ورته مهم او ډېر باندې ترکیز کول هغه دا و: الله تعالی د خدای په نامه یادوي. دا ګناه ده. الله تعالی ځان ته نومونه لري، په ما خپلو نومونه به یادوي. د خدای په نامه الله تعالی یادول
ګواکې دا غلطي ده. د دې نه وروسته باید خدای پاماني هم ووایي او الله د خدای په نامه هم یاد نه کوي. لویه مهمه مسله ده. لومړۍ پوښتنه بیا همدا وه. دا چې خدای چیرې ده؟ اسمان کې، اومه اسمان کې، د عرش له پاسه، که په هر ځای کې لکه چې تاسو فکر کوئ. ما سره هم چې لومړي ځل لپاره مخامخ شوي ده همدا یې ویل چې خدای چیرې ده. همدا خلک چې له ما سره مخامخ شوي ده لومړۍ پوښتنه له ما نه دا ډېره مهمه پوښتنه چې خدای چیرې ده. ګواکې خدای هر ځای نه ده لکه چې ته فکر کوي له تا سره په هر ځای کې. داسې حال کې چې د قرآن صریح آیتونه وایي چې چیرې تاسو وایي خدای همالته ده، که دوه وایي درېیم مو خدای ده، که څلور وایي پنځم مو خدای ده. چې چیرې وایي خدای در سره ده، د غاړې تر رګ هم خدای در نږدې ده. قرآن صریح آیتونه دې باندې هم بحث کوو چې آیا الله تعالی د خدای په نامه یادول صحیح دي که نه، او آیا الله تعالی مکان لري ثابت او پورته اسمانونو کې دی، د عرش په عرش استوا کړې ده، په عرش باندې د استوا معنا څه ده. په دې مسله به انشاءالله په راځو په خپل وخت کې به ورباندې بحث کوو. په لمانځه کې د قیام په وخت کې پښې آزاد ږدئ، د تکبیرونو په وخت کې لاسونه لوړوئ، آمین په لوړ غږ وایئ. د مذهب تقلید حرام دی. هر څوک باید مخامخ احادیثو ته رجوع وکړي او پر حدیث عمل وکړي، نه د کوم امام پر قول. راشئ تر هر څه وړاندې دغه وروستۍ وینا او ادعا وڅېړو او ماهیت یې روښانه کړو. درنو محدثینو ته دې الله تعالی ډېر ډېر اجرونه ورکړي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث یې په ډېر دقت او احتیاط سره او د ډېرو ستونزو په ګاللو سره راغونډ کړل. روایات یې وڅېړل، د راویانو په اړه یې ژور تحقیقونه وکړل، صحیح روایات یې بیل کړل، د اعتماد وړ راویان یې له کمزورو جلا کړل او د احادیثو ګڼ شمېر مجموعې راتلونکو نسلونو ته په میراث پرېښودې. په دې اړه د درنو فقهاو له لوري راغونډ شوي احادیث او د هغوی په رڼا کې فقهي احکام د دې تدوین او د سوای سته امامانو خدمات د ډېرې ډېرې ستاینې وړ دي. موږ یې پوروړي او مرهون ورته دعا کوو الله تعالی دې هغوی ته اجر ورکړي. خو کاش په اسلامي امت کې داسې مدبر او د بصیرت خاوند زعیم هم را پیدا شوی وای چې د روایاتو په اړه یې هماغه کار کړی وای چې عثمان رضی الله عنه د قرآن په اړه وکړ. قرآن مختلفو نسخو کې لیکل شوی او د هرې قبیلې هم ځان ته لیکدود و. له کاتبانو د وحی هر چا د هماغه خپلې قبیلې د لیکدود مطابق لیکلی او همدا کتابونه همدا مصاحف خپاره شوي. داسې حالت راورسېدو چې نږدې و له دې نه هم یو فتنه جوړه شي، د قرآن په ارتباط هم په امت کې اختلافات راولاړ شي چې کوم متن صحیح ده، کوم لیکدود سم ده. ستر کار یې کړی، الله تعالی دې ورته ډېر اجر ورکړي. ټول اسلامي امت دغه پوره وړی د همدې کار ډېر ستر کار. دا یې ټول را غونډ کړل، د نسخې حافظان چې په دقیقه توګه یې حفظ کړي وو، علما یې مشران یې دا ټول را غونډ کړل او اتفاق یې وکړ په یوې خاصې نسخې چې تر نن پورې موږ ته را رسېدله او په دې ترتیب یې د یو ستر احتمالي خطر مخه ونیوله، د یو لوی تفرقې، د یو لوی فتنې. نن که موږ یو مصحف لرو داسې چې په زیر زبر کې هم د نړۍ په هېڅ ګوټ کې اختلاف نشته، هر څه یې سره ورته یوه نسخه. وجه همدا ده. دغسې یو کار ته د روایاتو په ارتباط هم ضرورت. کاش دا ټول روایات راغونډ شوي وای،
د همدغسې شخصیتونو په لاس خواته یې دا ټول راغونډ شوی ناست په قرآن پوه په حدیث پوه د درایت خاوندان امین مخلص صادق خدای پال دا راغونډ شوی او دا د روایاتو یو کتاب یې جوړ کړی دا څو سوه د احادیثو کتابونه یې سره راغونډ کړي وي په یو کتاب او بیا هم دا تکثیر شوی وي په ټولو امت کې خوره شوی داسې احادیث چې له قرآن سره تعارض ونه لري له بل صحیح حدیث سره تعارض ونه لري او په قرآن کې ورته شاهد وي له عقل سره ټکر ونه کړي د الله تعالی له سننو سره مخالف نه وي ټول لازمي شرایط چې د حدیث د صحت لپاره ضروري دي هغه کې مراعات شوی او نن موږ د احادیثو یو کتاب درلودلی لکه چې یو قرآن لرو دا خو لوی ارمان دی او یقینا ډېر ستر کار خو اوس ممکن نه دی دا مال ممکن دی چې ټول اسلامي امت یو زعامت باندې راغونډ شي موږ اسلامي خلافت ولرو او یو خلیفه او یو مرکز دغسې یو مرکز کولی شي دا شخصیتونه راغونډ کړي او دا احادیث وچڼي او بالاخره د احادیثو یو کتاب کې راغونډ کړي دعا وکړو چې الله تعالی دغسې یو وخت راولي چې موږ اسلامي خلافت ولرو په راس کې یو امین مخلص مجاهد خلیفه او هغه دې کار ته ملا وتړي هماغسې چې عثمان رضی الله عنه امت له یو لوی فتنې او اختلاف وژغورو دوی هم له دغه اختلاف نه امت وژغوري یقینا دا یو فتنه ده یقینا په دې کې هېڅ شک نشته یو لویه ستونزه دا حل غواړي له موږ باید دا مشکل حل کړو دا خو پرېږده چې د مختلفو احادیثو کتابونو کې د یو بل ترمنځ په روایاتو کې ښه ډېر اختلافات شته یو ته دا روایات صحیح معلوم شوي دي خو بل ته هماغه ضعیف په یو کتاب کې به هم تاسو وګورئ چې روایات د یو بل سره متعارض مکرر روایت راخیست د بخاري څلور برخې تقریبا مکرر روایت تر ټولو معتبر کتاب چې نن ورته ډېر کار هم کېږي او تبلیغات هم ورته کېږي او په وسیع پیمانه هم خپرېږي ځکه ځینې شتمن عرب هېوادونه د همدې تر شا دي د دې روایت چې تاسو وګورئ اصلي روایات د بخاري دي 2200 شاوخوا کې دي اما دا په مکرره توګه راغلی دی او د زخیم کتاب ترې جوړ شوی څو زره ته رسېدلی د دې روایاتو ستاسو رجوع وکئ دقت کې وکئ ورته معلوم به شي چې په دې ټولو مکررو روایاتو کې لږ یا زیات اختلافات شته الفاظو کې متن کې محتوا کې په داسې حال کې چې راویان یو دي لړۍ دي روایات راویان هم یو صحابو کې یو کس تابعینو کې یو کس تابع تابعینو کې یو کس هماغه لړۍ هم یو ده اسناد یو اما سره له دې به تاسو وګورئ چې په دې روایاتو کې تعارض دی تعارض جدي تضاد دی کافی توپیرونه دي انشاءالله دلته به موږ د بخاري په ارتباط هم یو بحث کوو که څوک غواړي چې دې باندې لږ دقیق مطالعه وکړي نو وړاندیز مې ورته دا ده چې حکمت الباري ولولي انشاءالله دلته به هم مختصر په دې باندې بحث کوو زموږ ګران ائمه هم له دغې ستونزې او مشکل سره مخامخ ول
لیدلې چې د متعارضو روایاتو له کبله په امت کې شدید اختلافات راولاړ شوي. هر څوک په ځانګړو روایاتو استناد او عمل کوي. کم علم خلکو له څو روایات په لاس ورغلي له تحقیق پرته یې منلي، همدا یې ځان ته مذهب ګرځولی، خپله لارې له نورو بېله کړې. له هغه چا سره مخالفت کوي چې د ده روایاتو پر ځای نور او د ده ته روایاتو ډېر صحیح او مستند په لاس ورغلي. دا اختلاف ورځ په ورځ زیاتېدو، خبره لوند تعصب ته رسېدلې. یوه بل له دې کبله تکفیر کړی چې د ده روایات یې ورسره نه دي منلي. درنو ائمو تر ډېره حده د دې فتنې مقابله وکړه. که د دوی مبارکې هسې نه وی نو امت به په داسې توګه ټوټې ټوټې شوی و چې راغونډول به په هېڅ صورت کې ممکن نه و. تر ډېرې مودې دا فتنه غلې وه د ائمو د هڅو په نتیجه کې. دا اختلافات ټول را مختصر شو په 3-4-5 ائمو او د هغوی په مذهب کې. زیاته موده دا فتنه غلې وه، خو ورو ورو یې بیا سر راوچت کړ. بیا په امت کې داسې خلک را پیدا شول چې نه یوازې مخکنۍ فتنې یې را ژوندۍ کړه او ویل چې هر څوک باید په حدیث عمل وکړي او د خاص مذهب له مطابقت ډډه وکړي، بلکې د ائمو د مطابقت په اړه یې ویل چې دا مطابقت ناروا تقلید دی او شرک دی. د جهاد په دوران کې دا مو واورېدل د مذهب تقلید شرک دی، د ائمو تقلید شرک دی او مذهب پرېږدئ، شاته وغورځوئ، د شخص تقلید مه کوئ، د پیغمبر تقلید وکړئ، حدیث باندې عمل وکړئ. دا په داسې حال کې چې ائمو له دې پرته بل کار نه دی کړی چې احادیث او روایات یې چڼلي، صحیح له ضعیف تفکیک کړی او خلکو ته یې ښودلې چې په کوم روایت عمل وکړي او په کوم نه. هر څوک چې د حدیث مطابقت ته خلک رابلي نو هرو مرو به د روایاتو یوه خاصه لړۍ هم دغه مخې ته ږدي. په ځانګړیو کتابونو کې د احادیثو د راغونډولو لړۍ دغه ضرورت ته په پام سره پیل شو. نن هم که څوک یوازې په حدیث د عمل کولو خبره کوي نو ناچار به خلکو ته وایي چې د احادیثو کوم کتاب باندې عمل وکړي. داسې یو کتاب نشي ښودلی چې واقعا ټولو مسلمانانو ته د منلو وړ او ورباندې توافق کولی شي، متفق کېدلی شي او هغه کتاب د دوی د یووالي او وحدت ضامن ګرځېدلی شي. ځینې بې علمه او بې خبره خلک داسې فکر کوي چې مذاهبو امت ویشلی او په حدیثو عمل کول د اختلافات له منځه وړي. همدا چې خبره په بشپړه توګه د دې عکس ده. یوازې یو ناپوه او متعصب انسان دا غلطه خبره کولی او منلی شي. د حدیثو کتابونه دومره ډیر دي چې یو ستر کتابتون پرې ډکېدلی شي. دا ماته ډېر وړ ده که دا ټول حال کتابتون شي په دې کې نشي ځایېدلی. او د روایاتو شمېر دومره دی چې لکونو ته رسېږي. یوازې امام احمد 10,000 حدیث راغونډ کړي، دا ټول راغونډ کړي سنت به رسېږي. 100 د احادیثو کتابونه چې یو جلد نه زیات دي. دې نه معلومولی شي چې د روایاتو شمېر څومره دی. عادي خلکو پر ځای پرېږدي، متخصصین هم له هغوی د احکامو په رایستو کې له سترو ستونزو سره مخامخ کېدی شي. کاش موږ د روایاتو داسې متفقون علیه کتاب او مجموعه درلودی چې ټول امت پرې متفق وای او په هغه کې داسې روایات نه وای چې له قرآن سره تعارض لري او یا یوې له بل سره خپلو منځونو کې یو روایت د بل خلاف. که تاسو د روایاتو اوسنیو کتابونو ته په دقت او له تعصب پرته رجوع وکړئ نو نه یوازې په سلګونو داسې روایات به ومومئ چې په بشپړه توګه له قرآن سره تعارض لري
داسې روایات یقینا په بشپړه توګه او په واضح صورت له قرآن سره تعارض لري. د قرآن یو آیت یو څه وایي او دا روایت بل څه، بلکې خپلو منځونو کې هم ډېر تعارض لري سره، دومره تعارض چې څوک یې په تلفیق نشي توانېدلی څنګه دا دواړه سره یو کړي. دا تعارض به نه یوازې په هغو روایاتو کې وګورئ چې د بیلو بیلو مذاهبو پلویانو ته د اعتبار وړ دي، بلکې په هغو کې به هم عمومي چې د یوه خاص مذهب پلویان یې د ځان ګڼي. د مثال په توګه د شیعو له نظره د معتبر کتاب اصول کافی دومره چې موږ ته بخاري یو معتبر کتاب، اهل تشیع ته اصول کافی د هغوی د احادیثو معتبر کتاب. د دې کتاب په ارتباط یو مشهور عالم علامه برقعی چې د خمیني هم ټولګی و، ما ورسره یو دوه ملاقاتونه هم درلودل تفصیلي. هغه یو کتاب لیکل، په همدې اصول کافی باندې کتاب لیکل. او هغه وایي چې د اصول کافی اکثر روایات قرآن سره متصادم دي او د عقل خلاف دي، راویان مجهول الهویه، کاذب او فاسق دي. برقعی د اصول کافی د تردید په اړه یو ضخیم کتاب لیکلی چې په هغه کې لیکلي که دشمنان خبر شول چې زموږ د روایاتو په سپېڅلو کتابونو کې داسې روایات هم راغلي چې راویان یې خر او چنګښه دي، د دې صیغه ده، همداسې روایات په اصول کافي کې راوي چنګښه ده، له چنګښې روایت شوه یا له مرکب روایت شوه، او هغه روایت هم شته دا روایت له چنګښې روایت کوي. نو هغه به زموږ د دین او مذهب په ارتباط څه فکر کوي. ځینې داسې دي چې ځان ته اهل حدیث او سلفي وایي او د مذاهبو پلویان مشرک ګڼي. دا په داسې حال کې چې دوی په خپله د یوه خاص امام او مذهب مطابقت کوي. اهل حدیث نه دي، د یو مذهب پلویان. امام بخاری امام دی او د بخاری کتاب هم د هغوی مذهبي کتاب. قطعا د هغوی دا سمه نه ده چې ګواکې هغوی بس خالص اهل حدیث دي، امام لري او د احادیثو معینه مجموعه لري. بخاری د هغوی مذهبي کتاب، د حدیثو کتاب. او دا په داسې حال کې چې د ائمه په وړاندې امام بخاري داسې دی سره له هغه ټول احترام او درناوی چې موږ امام بخاري ته لرو، هغه د ټولو هڅو قدرونه کوو، د یو دروند شخصیت په توګه یې پېژنو. اما په حقیقت کې هغه د ائمه او د شاګردانو شاګرد، تر د مخکنیو ائمه او د شاګردانو شاګرد ده، هم د احادیثو د ذخیرې له پلوه او هم د صحابهو دور ته د نږدېوالي له پلوه. هغه له صحابهو نه ډېر لرې ده. هغه د 5م نسل نه روایات اخیستي، 5م نسل. او امام بخاري حتی داسې احادیث هم ترلاسه کړي چې مستقیما له صحابهو نه ترلاسه کړي. ابو حنیفه تابعی دی، له صحابهو نه یې روایات ترلاسه کړي. او امام بخاري
له 5م نسل روایات ترلاسه کړي. څومره تفاوت. هر څونه چې روایات لاس په لاس شي او راویان ډېري، په هغې کې د اختلاف او په هغې کې د تغییر امکان ډېر زیات. دلته چې څوک یو خبره واوري او بهر یې لیکلی نه وي، همداسې نقل قول کوي، دې کې به ډېر تغییر راولي. بیا له دې نه چې بل واوري او له هغه نه بل او بل چې ځي، کېدای شي خبره داسې شوي چې د دې د اصلي ویونکي د خبرې ضد وي. د دې احتمال ډېر څه. حتی د روایاتو په دوران کې ستاسو هغه کې وګورئ، همداسې مسایلو سره مخامخ شي. یو مجموعه راغلی د پیغمبر علیه السلام په څنګ کې ودرېدلي، یو خبرې کړې ده چې بهر وتلي په خپلو منځونو کې اختلاف کړی چې پیغمبر علیه السلام داسې ویل که داسې ویل، او بیا بېرته راغلی چې یا رسول الله پوه نه شو چې تا کومه خبر کړې. او حدیث ټول دی همداسې نقل قول ده او خوله په خوله انتقال شوی دی له یو نه بل ته. هر څومره چې صحابه و دور ته څوک نږدې وي، روایات چې اخیستي دي په هغې کې به د تغییر او تحریف امکان کم، او هر څومره چې لرې پاته وي، لږ تر دوی نه لږ لرې وي، روایاتو کې به د تغییر امکانات ډېر زیات. ائمو په دومره احادیثو استناد کړی او د فقهي احکام ترې راایستلي دي چې بخاري ته یې نیمایي هم نه دی رسېدلی. په ائمو کې امام ابو حنیفه داسې احادیث هم روایت کړي چې له صحابو یې مخامخ اورېدل. آیا هغه به ډېر سلفي وي چې د صحابو تابعینو او تبع تابعینو متابعت کوي او له دوی مخامخ روایات ترلاسه کړي، او که هغه چې د حدیثو کتابونه یې له دغو دریو ادوارو وروسته لیکلي. امام ابو حنیفه وایي که کوم حدیث صحیح ثابت شي نو همدا زما مذهب ده. د حدیث په ارتباط د امام ابو حنیفه رای دا ده که کوم حدیث صحیح ثابت شي. البته صحیح لپاره هر څوک خپل معیارونه لري. ځینې فکر کوي چې ځینو یوازې د راوي له مخې قضاوت کړی دی چې دا صحیح ده، راوي متقي ده، حافظه یې سمه ده، دروغ نه وایي، د اعتماد وړ ده، دغسې مواصفات ورته په نظر کې نیولي. هغوی ته په پام سره ویلي چې بس دا روایت صحیح ده، له موثق لارې ترلاسه شوی ده، راویان یې موثق او د اعتماد وړ دي، او ځینې نور شرایط هم وضع کوي. دا چې له قرآن سره تعارض ونه لري، په قرآن کې ورته یو شاهد ومومو، متن مدعا یې داسې نه د عقل خلاف وي، د الله تعالی د یو سنت خلاف وي، ډېرو اورېدلي او ډېرو ته ویل شوي چې ډېر کسان موجود وو چې پیغمبر علیه السلام دا وفرمایل، ولې په دې ډېرو کې یو کس هم د ده ملګری نه وي، فقط یو فرد وي. امثال د دې شرایط وضع کړي دي. یعنی امام ابو حنیفه ته چې کوم حدیث صحیح معلوم شوی ده، وایي چې زما مذهب هم ده. دا دروغ خبره ده چې ګواکې په ائمو حدیث ته له اعتنا پرته احکام صادر کړي او احکام یې راغونډ کړي دي، جوړ کړي، د فقه کتابونه یې لیکلي. هغوی چې څه کړي د قرآن په رڼا کې او د صحیح احادیثو په مټې هغوی ته په پام سره فقهي احکام راایستلي. د دې معنا دا ده چې د امام ابو حنیفه مذهب د صحیح احادیثو مجموعه ده. هغه هر صحیح حدیث د خپلې فتوا بنسټ ګرځولی. روایت په هغه صورت کې نه دی منلی چې اسناد ضعیف او متن د قرآن او د رایت خلاف موندلی، او دا کار هر امام کړی، او هر هغه څوک به یې کوي چې مسلمان په خدای باور ولري او اسلام ته ژمن وي، په قرآن کلک او راسخ باور او ایمان ولري، او د خاص مسلک او مذهب په ارتباط ړوند تعصب ونه لري.
روایت خو یوازې په هغه صورت کې د منلو دی چې منشأ قرآن وي. د روایاتو اصلي منشأ او منبع قرآن دی. پیغمبر علیه السلام شارح د قرآن دی، مفسر د قرآن دی، او دغه روایات هم د قرآن تفسیر او شرح. یعنی د هر روایت په ارتباط چې صحیح حتما موږ په قرآن کې یو منشأ موندلی شو، یو شاهد موندلی شو. ممکن نه دی چې یو حدیث صحیح وي او له قرآن سره تعارض ولري. پیغمبر علیه السلام قرآن تشریح کړی، تفسیر کړی او خلکو ته بیان کړی. الله تعالی خپل پیغمبر ته هم کتاب ورکړی ده، هم حکمت، پوهه او درایت. هم یې دا استعداد ورکړی چې د الله کتاب او وحی حفظ کړي، خوندي کړي، دغه په حافظې کې مصون دوام وکړي. دا توفیق یې ورکړی. او هم یې د دې ظرفیت او استعداد او توفیق ورکړی چې دا بیا خلکو ته بیان کړي. قرآن هم داسې وایي. په پیغمبر باندې قرآن نازل شوی دی. د قرآن ترڅنګ الله تعالی هغه ته حکمت او پوهه او درایت ورکړي، او الله تعالی ورته دا استعداد ورکړی، دا یې تضمین کړي چې دا الهي کتاب به، د الهي لارښوونې به دغه په حافظې کې مصون پاتې کېږي. د عمر له کبله، د زوړوالي له کبله، د ضعف له کبله او د نورو حوادثو له کبله به دا حافظه کمزوري کېږي نه. او دا توفیق یې ورکړی دی چې هغه بیا بیان کړی شي خلکو ته په دغسې الفاظو چې مفهوم افاده کړی شي. الله تعالی دا ټول تضمین کړی دی. قرآن صریحاً وایي. روایت یعنی د قرآن شرح او تفسیر. طبیعي ده چې د قرآن شرح او تفسیر نشي کولی چې بیا له قرآن سره تعارض ولري. حتما به په قرآن کې ورته یو شاهد هم مومو. څوک چې په قرآن ایمان لري نو نه د قرآن یو آیت داسې تعبیروي چې له ګڼ شمېر نورو آیاتونو سره په تعارض کې راشي، چې متاسفانه له دې مشکل سره موږ مخامخ. ډېر به داسې ومومئ، لږ هم نه ډېر، چې د قرآن د یو آیت په ارتباط دغه تعبیر او تفسیر داسې دی چې له ډېرو نورو آیاتونو سره ټکر کوي. او داسې به مو ومومئ چې دغسې روایات وړاندې کوي، ورباندې ترکیز هم کوي او ټینګار هم کوي چې هغه له قرآن سره تصادم ټکر کړي. دا یوه لویه فتنه او مشکل دی چې موږ سره مخامخ. راشه دا یو موضوع هم توضیح کو، بیا به همدلته درس ختموو. په روایاتو کې د اختلاف یوه ستره روښانه او څرګنده بیلګه د لمانځه څرنګوالی دی. ګورو چې په دې اړه د مذاهبو ترمنځ اختلاف دی، جدي او ژور او پراخ، چې د تکبیرونو په دوران کې رفع الیدین وشي که نه، له تکبیر اولا علاوه نور تکبیرونه. د فاتحې په پای کې آمین په جار او لوړ غږ وویل شي که نه، که په ټیټ غږ. د قرائت په وخت لاس چیرې کښېږدو، په سینه یا په نامه. امام چې قرائت کوي موږ هم په دپسې قرائت وکړو که نه، په جار منځونو کې هم او په خفیه منځونو کې هم. د قیام په وخت کې پښې څنګه کښېږدو، لرې که لږ نږدې، دې ته ورته مسایل. دا په داسې حال کې چې په زرګونو صحابهو د پیغمبر علیه السلام لمونځ په خپلو سترګو لیدلی، په هغه پسې اقتدا کړی، په هغه پسې لمونځ کړی، په جمع یې په هغه پسې لمونځ کړی، د هغه ټول حرکات یې لیدلی، الفاظ یې مې اورېدلی، قرائت یې مې اورېدلی. خو سره له دې د همدې لمانځه د څرنګوالي په اړه مختلف روایات د دې باعث شوي چې بیلو بیلو مذهبي ډلو بیل بیل صورتونه غوره کړي. او ای کاش زموږ درنو فقهاو لږ تر لږه د لمانځه د هیئت په ارتباط او دې ته ورته مسایل خپلو منځونو کې اختلاف نه درلودلی،
واحد دریځ و یو موقف و. نن د ټولو مسلمانانو لمونځ هماغسې وایي لکه چې پیغمبر اسلام په مدینه کې کړی. ټولو د مدینې منورې د خلکو لمونځ او څرنګوالی معیار ګڼلی وی، او نن د ټولې نړۍ د مسلمانانو لمونځ کاملا له هره پلوه سره ورته وی. یا لږ ته لږه دا معمولي اختلاف مو زغملی او خبره دې ځای ته نه رسولی چې یو بل د اسلام له دایرې پرې وباسي. د پیغمبر علیه السلام نږدې 18,000 منځونه د مدینې خلکو په خپلو سترګو لیدلي. 18,000 یعنې د ورځې 15 منځونه په لسو کالونو کې دا کېږي 18,000 منځونه. د مدینې خلکو د پیغمبر علیه السلام 18,000 منځونه په خپلو سترګو لیدلي، او بیا دا له یو نه بل ته انتقال شوي، خوله په خوله، له یو نسل بل نسل. کاشکې د مدینې لمونځ موږ معیار ګڼلی وی. ټولو فقهاو هم دا غوره کړی د لمانځه په ارتباط اختلاف نه وی، اما اوس موږ ژور اختلاف کوو. د شیعو لمونځ بېل رنګ ډول ده، د حنبلیانو بېل ده، د شافعیانو بېل ده، همداسې د حنافو بیل، او د سلفیانو هم بیا بیل، ترمنځ اختلاف، او کله کله هم دا اختلاف تر دشمنی پورې رسیږي، دومره شدید. د کوفې، مدینې او شام د فقهاو ترمنځ اختلاف دی. دا درې مراکز په هغه وخت کې درې ستر سیاسي مراکز، کوفه، شام او مدینه. د سیاسي مراکزو اختلاف په فقهي مسایلو کې له اختلاف سره یو ځای شوی، او دا دی تر نن پورې د دې لړۍ روانه ده. وروسته دا مراکز هم زیات شول، کله چې مصر، استانبول او مرو او خراسان هم په مراکزو، سیاسي سترو مراکزو باندې بدل شو. دا اختلافات لا پسې زیات شول، سیاسي اختلافات او مذهبي اختلافات سره یو ځای شوي، او همدغسې بڼه یې غوره کړې ده. د کوفې او د شامو په څېر دغسې ستر مراکز چې وروسته نور رامنځته شو، د اختلافات لا پسې تشدید شول. دا مشکل به هغه وخت حل کېږي چې ټول اسلامي امت واحد ستر سیاسي مرکز ولري. ډېر اختلافات سیاست زېږوي، او خپل د اختلاف ته هم مذهبي رنګ ورکوي. سیاستوال له یوې خوا د اختلافاتو لوی عامل دی، او د هغوی په چوپړ کې مفتیان له بلې لوري. دغه دواړه د دې باعث شوي دي چې په امت کې اختلافات راولاړ کړي. دا اختلافات د هغه مهال ختمیږي چې موږ یو ستر منلی، قوي، ځواکمن سیاسي مرکز ولرو، او وتوانېدلی شو چې د احادیثو، روایاتو دا کتابونه تلفیق کو، سره توحید کو، یو کتاب له تنقیح وروسته، له غور او دقت وروسته یو کتاب د روایاتو ولرو. دعا کو چې الله تعالی د هغه ورځ راولي. په همدې اکتفا کوو. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله تعالى وسلم.